سلامونه وخت مو بخیر دوستانو، په دې چې روغ رمټ بیاستئ. په نننۍ ویډیو کې مو موضوع فېسبوک پاڼه یا فېسبوک پیج جوړول دي. هغه لپاره باید موږ تاسې فېسبوک آی ډي ولرو. نو زه به لومړی په فېسبوک باندې کلیک وکړم، بیا به منیو ته لاړ شم. پیجز آپشن به دلته پیدا کړم. پیجز باندې کلیک کولو نه وروسته کریټ باندې به کلیک وکړم. کریټ نه وروسته یو پرسنل پروفایل ده، دوم پبلیک پیج. زمونږ پروفایل نه دی پکار، پبلیک پیج مو پکار دی، یعنې صفحه. په دې ځای باندې به کلیک وکړو، بیا به په نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته تاسې نه ستاسې د فېسبوک پاڼې نوم غواړي چې تاسې ورته نوم څه کېښودل غواړي. بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړو. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته موږ نه پوښتنه کوي چې دغه صفحه چې تاسې جوړوئ دا څه لپاره، مثلا کوم کارونه به مثلا پکې کوئ. بیا به کریټ باندې کلیک وکړو. هغې نه وروسته به دا صفحه مخې ته راشي. موږ به په دې کې کریټ کانټینټ اینډ کنیکټ وذ فینس په دې به کلیک وکړو. بیا کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړو، مخ ته به لاړ شي. دلته جنرل کې دوستانو د پیج یا فېسبوک پاڼې په اړه مو چې هر څه لیکل پکې لیکلی شئ. مثلا څه هدف، کوم هدف لپاره مو جوړه کړې. دلته به ویب سایټ، هغه کې ویب سایټ ځای کې ویب سایټ که لرئ ویب سایټ لینک به واچوئ، ایمیل، همداسې تلیفون نمبر، ادرس، کوم ځای کې چې اوسېږئ، سیټي ټاون، ښار، همداسې زیپ کوډ که لرئ، او دغه آورز چې لیکلي دي دلته به مثلا تاسې دغه فېسبوک پاڼه کې د کوم وخت نه کوم وخت پورې فعالیت لرئ. دلته اوس څلوېښت ساعته آپشن کوم. نو هغه نه وروسته په نیکسټ باندې کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دوستانو فېسبوک پاڼه جوړه شوله. دلته پروفایل رانه غواړي. زه فعلا پروفایل دا شی ورته نه کوم. په نیکسټ باندې به کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته بیل یور پیج آډینس. نو که غواړئ دوستانو ته بلنه ورکړي چې ستاسې صفحه لایک کړي یا فالو کړي، انوایټ باندې به کلیک وکړي، انوایټ فرینډز باندې. زه فعلا نیکسټ باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته بیا په نیکسټ باندې، او په پای کې به په ډن باندې کلیک وکړو. زموږ صفحه جوړه شوله. نو دا وه دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره یې د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.